انجینیر محمد نعیم خان د پیډو د چیف ایگزیکټیو په حیثیت خپله ټاکلې موده پوره کړه او پیډو نه یو خواته شو. د پیډو انتظامیه او پیډو افیسرز ایسوسییشن د انجینیر محمد نعیم خان په درناوي کې د مخخه یو درنه دستوره وکړه. د توانایي او برېښنا د سیکرټري نثار احمد خان او د پیډو ډایرکټر ایډمن ادریس خان لخوا شیلډز او ډالۍ ورکړې شوې. پیډو د صوبې ترقی یافته اداره ده چې خیبر پښتونخوا صوبې ته د کال اربونه روپۍ ګټه ورکوي. تفصیلات: د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیر بیوروکریټ او د توانایي او برېښنا د محکمې پخوانی سیکرټري ښاغلي انجینیر محمد نعیم خان د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو د مشر چیف ایگزیکټیو افیسر په حیثیت خپل ټاکلې موده پوره کړې او د غوره خدماتو تر سره کولو نه وروستو د خپل عہدې نه یو خواته شوی دی. پیډو انتظامیه او پیډو افیسرز ایسوسییشن د انجینیر محمد نعیم خان د ګټورو او غوره خدماتو په اعتراف کې د درناوي او درنه دستوره وکړه. د توانایي او برېښنا د سیکرټري ښاغلي نثار احمد خان، د پیډو ډایرکټر ایډمن ښاغلي ادریس خان خټک، د پیډو افیسرز ایسوسییشن چیرمن ښاغلي محمد ابرار خان او د ایسوسییشن د صدر انجینیر حبیب الله شاه په شمول ګڼو افسرانو او ملازمینو په دغه دستوره کې ګډون وکړ. دستوره د پیښور په یو مقامی هوټل کې د روژې ماتي پروګرام په نوم د ماښام په وخت کې وکړې شوه. په دې موقع افسرانو د انجینیر محمد نعیم خان د پیډو ادارې دپاره په خدماتو رڼا واچوله او هغوی ته یې زرینې پیرزوینې وړاندې کړې. د توانایي او برېښنا سیکرټري ښاغلي نثار احمد خان وویل چې د انجینیر محمد نعیم خان د تجربې نه به راتلونکي وخت کې هم د سلا مشورې په شکل کې استفاده کولی شي او هغه د دې صوبې یوه قیمتي اساسه ده. انجینیر حبیب الله شاه وویل چې د انجینیر نعیم خان په دور کې پیډو د صوبې یوه ترقی یافته اداره جوړه شوې ده چې صوبې ته د کال اربونه روپۍ آمدن ترلاسه کیږي. محمد ابرار وویل چې د نعیم خان په وخت کې د زرګونو میګاواټو د ارزاني بجلی او شمسي توانایي منصوبې شروع کړې شوې دي. د هغوی نوم به همیشه په زرینو ټکو لیکلی او یادولی شي. دستورې د خپله وینا کې د پیډو پخوانی چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د پیډو د افسرانو او ملازمینو د تعاون او مرستې مننه وکړه او ویې چې هغه د ملازمینو د مسلو د حل کولو او د ادارې د پرمختګ او ترقۍ لپاره په اخلاص هلې ځلې کړي دي. پخوانی چیف ایگزیکټیو پیډو زیاته کړه چې د توانایي د منصوبو په لړ کې اړونده وفاقي ادارو سره د مسلو د حل لپاره یې کار کړی دی او نن هغه په دې خبره فخر او ویاړ کوي چې پیډو د صوبې د ټولو نه زیات کلیز آمدن والا اداره جوړه شوې ده. په دې موقع د پیډو د ریټایرډ کیدونکي اسسټنټ ډایرکټر قاضي مقبول خان د خدماتو ستاینه هم وکړې شوه او نوموړي ته نیکې پیرزوینې وړاندې کړې شوې.
د دستورې په اخره کې د توانایي او برېښنا سیکرټري ښاغلي نثار احمد خان او د پیډو ډایرکټر ایډمن ښاغلي ادریس خان خټک، انجینیر محمد نعیم خان او قاضي مقبول خان ته اعزازي شیلډونه او ډالۍ ورکړې. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.